یو بل معاملہ رونو روانه ده په دنیا کې وس میدان ته داخله شوې ده اصل ما د دې ملګری مې د دې خبره نه خبرول څه کاروبارونه روان دي په دنیا کې یو سړی بخپل کور کې ناشتي من بلو د علماء یو میټینګ په چکداره کې الته علماء نه ما دا سوال وکړ چې د یو بیع را روان ده په ټوله دنیا کې علماء زمانه مخکې خبرو دا غینه یو سړی به یو کمپنی دا غصب پیسې داخله کې کور کې بناستي دا کمپنی چې کوم اشتهار ده سبغه اشتهار به مطالعه کې اشتهار به تعالی راضي دا غي چې کوم میسجونه دي اشتهارات دا به مطالعه کې او استاد پیسو پیدا به تاسو ملاويږي سب د کمپنی اشتهارات کتل دا یو بیع ده په دنیا کې تیز روانه ده ډیر مسلمانان به دې کې لګیا دي داخله کوي دا واقع د سود به ده بده کې چې شک هم نشته یو بل بیع په دنیا کې معرفي شوی دا چې میدان ته داخله شوی دا ډیر نیکان خلک پکې روان دي په یو بانک کې بسړه 5 लाख روپۍ یا 3 लाख یا 2 लाख 1 लाख روپۍ به داخله کې هغه به تعالی کله 27000 یا 24000 خاصه معاهده ده دغه مطابق د پیسو مطابق به تعالی د میاشتې پیسې درکې دا خبره هم نه معلومه چې دا ستاسو پیسو کم کاروبار کوي دا معاهده هم نه معلومه هغه ته هوایي و چې بده من کاروبار کوي کاروبار د څه شي کوي دا د سود کاروبار دی که حلال دی که حرام دی ماغه ملګرو ته چې زمانه ته پوس کو چې د دې نوم سره چې په بانک کې سړی پیسې دی یا په دې طریقه باندې دی چې دا ودیعه د امانت دی امانت چې په بانک کې طالب صاحب پیسې درکې یا د چا سره ته پیسې په یو ځای کې داخله دا به مضاربتي مضاربت هغه کاروبار ته وي چې په دې کې تاوان به د مال د مالکی او چې ګټه شوانو د مال د مالک او د مزدور په منځ کې بشراکتي که تاوان وشو د مال د مالک مال لاړ او دغه مزدور چې کوم دغه خواري لاړه دا اصول د مضاربت په دې الحمدلله مونږ پویګو نو په دې بانک چې ته 15 लाख روپۍ داخله او ته په میاشت کې 80000 روپۍ منافع ملاويږي د دې شي نوم سره دا ودیعه د امانت ده نو که امانت د امانت صورت خدا نه چې روپۍ بخپل راواله چې کړه د راغسې سات منافع به کې نشته په امانت کې منافع نه او کدا مضاربت د مضاربت کې به اصول لا چې تاوان وشو د رب المال تاوان بکیږي او داغه معینه ګټم نه معلومه کله ډیره کله زیاته وي په دې کې هو تاوان نشته ماته ملګری وي تاوان ماوان به کې نشته ره کوم ملګری چې به کې تللی خو تا ته به 80000 85000 روپۍ چې پیسې 5 लाख دي کې خو دې تا ته به روپۍ ملاويږي دې ته به ګوره چې کتاب بل ملګری په دې میدان کې پیدا ک نو هم ستا په تنخواه کې به اضافه راځي ک دریم ملګری دې پیدا کو هم ستا په تنخواه کې به اضافه راځي ک څلورم ملګری دې پیدا کو هم ستا په تنخواه کې به اضافه راځي کدا دې بینګ والو ته قرض ورکې یا دې کمپنی له قرض ورکې نو په قرض باندې فایده غسل خو هم ناروا دي کل قرض جر منفعه فهو الربا هر قرض چې فایده راکاږي دا سود دی دا عجایبات دی او دې کې مسلمانان تللی دې کې ډېر نیکان خلک د داخلي په انتظار دي مسلمانان ورونو دا د کافرو جالونو د یاد ساتي مخکې ډبل شاه په نوم باندې یو څه زما دا خطر ده کله ډبل شاه معاملې دي ونشي ځکه میدان خو دې یو مصیبت زده ملک دی چې هر فتنه د نور ملکونو صفا کیږي او میدان ته واپس راځي شاید چې داغه د مخکې دی بل فتنه و داغه د سودی بینکونه او سودی بارګینونه یو دغه معامله و درې په سره ډبل شاه معامله و شاید چې دا درې په نوم باندې هغه معاملې یو ملګری زما خو راغلو هفته مخکې و زما سره شپږ ولاکه روپۍ دی خلک مې نه بریدي او بار راته ټلیفون کې چې دا روپۍ موږ لراکه موږ د روزانه به تاسو په میاش په حساب باندې تاسو 30-40 هزار روپۍ ملاويږي کور کې غلې قلارې کینه هغه ته ما زه د مشوره در کوم زه ملګرو ستا خو را لګنم کوم مدرسه کې ما ځان له پیلډر واخله په دې روپو پیلډر کیږي او ته مرګرو میدان دا چلاوا او بازیګر له یو 200 روپۍ خپل کور ته راوړو په آرام به خوب کې او سحر له خپل گاړه بیا وباسي او دا شوینه شبهه دي د الله نبی فرمایي دع ما يريبك الى ما لا يريبك کم شوینه د شبهات والي دا غینه بمزان ساتي